علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د افغانستان سره تعلق لرونکي دوی جنکۍ او یو سړی چې کوم په غلط کار باندې تیر شولو په یو دکان کې چې جنکو سودا کوله، د هغې نه بعد یې قتل. دوستانو ولې قتل کړل او مکمل معلومات دوستانو په دې ویډیو کې در شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ او د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د دې باره کې څه خبرې کولی، نو آیا دا ټولې خبرې تاسو سره په دې ویډیو کې شریکو. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در او د دې سره د ټلۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې په افغانستان سره تعلق لرونکي یو دوی جنکۍ د یو بزرګ سړي دکان ته لاړل او د هغه دکان نه یې شیونه اخیستل چې د هغې په وجه باندې هغه سړي ورته د غلط حرکت کولو کوشش وکړو او جنۍ هم ورسره ومنله او د هغه سره یې غلط کار وکړو چې د هغې په وجه باندې د هغې ویډیو اپلوډ شو او د هغې نه چا په پټه ویډیو کو او د هغې نه بعد یې انټرنیټ ته اپلوډ کړه او د هغې نه بعد چې خلکو وکته نو خلکو د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد ته وښیله او هغه پې اکشن واخیستو او په هغه صد باندې هغه سړی او دوی جنکۍ طالبانو ته اطلاع ورکړه چې دا زر تر زره قتل کړی او ذبیح الله مجاهد دا خبره کوله چې د افغانستان په ځمکه باندې به هیڅ قسمه داسې کار نه کیږي چې کوم د اسلام او د دین خلاف وي، ځکه چې زموږ شریعت راوستل غواړو په افغانستان. دوستانو دا د ذبیح الله مجاهد خبرې وي چې زموږ هیڅ قسمه څوک د ملک غلط کار نشي کول. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.